د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو بخیر. په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن یک شنبه د زمري یا د اسد د میاشتې ومه د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې 28 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سر ټکی. د بغلان په اندراب کې بزګرانو د کوکنارو د کښت پر ځای د کچالو کښت ته مخه کړې. د هېواد په 12 ګمرکونو کې د سباند 114 میلیونه ډالر په ارزښت د معیاري سکنرونو لګولو تړون لاسلیک شو. او هند افغانانو ته د ویزو ورکړه پیلوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د بغلان په اندرابو کې بزګران ته د کوکنارو د کښت پر ځای د کچالو کښت ته مخه کړې. د بغلان د اندراب په بنو د حصاله او په حصار ولسوالۍ کې چې د تیر نظام پر مهال په پراخه کچه د کوکنار کښتونه پکې کرل کېدل، اوس بزګر وایي چې د کوکنار پر ځای بدیلو کښتونو ته مخه کړي او هڅه کوي چې په خپل ځمکو کې حلال کښتونه وکړي. د بغلان د حصاله ولسوالۍ یو تن بزګر زمان وایي چې د افغانستان اسلامي امارات بیا حاکمیت سره د کوکنارو قاچاق او کارونه صفر ته راټیټ شوي. وسره سم په دغه ولسوالۍ کې بزګر د کوکنار پر ځای د کچالو کښت ته مخه کړي او له دې لارې حلاله روزي ګټي. د هېواد په 12 ګمرکونو کې د سباند 114 میلیونه ډالر په ارزښت د معیاري سکنرونو لګولو تړون لاسلیک شو. د هېواد په 12 ګمرکونو کې د سباند 114 میلیونه امریکایي ډالر په پانګونې د معیاري سکنرونو لګولو پروژې تړون پرون د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو په شتون کې د چارو ادارې مالی وزارت او زبیر منصور خصوصي سوداګري شرکت ترمنځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې لاسلیک شو. د چارو ادارې پانګونې اسانتیا رئیس انجینر مولوي احمد ضیا خالد د یاد تړون د لاسلیکولو په مراسمو کې ویل چې د امنیت د لا ښه ټینګښت په موخه د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، عقینه، بوناصر، فرعي او شیرخان بندرونو کې د سکنرونو نصبولو پروژې پلي کېږي. نوموړي زیاته کړه په دې پروژه 114 میلیونه 300,000 امریکایي ډالر پانګونه کېږي او راغنیزه چارې به په 2 کلونو کې بشپړې شي او 2000 کسان ته پکې مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. او هند افغانان ته د ویزو ورکړه پیلوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان جیسیوال خبري غونډې ته ویلي هېواد د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې بهیر بیا ځلې پیلوي چې په دې سره به هند ته د افغانانو سفر کول اسانه شي. جیسیوال د کابل او ډیلی ترمنځ اوږدو تاریخي اړیکو ته په اشاره له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام خبره هم کړې ده. هندوستان ټایمز ورځپاڼې هم د هند له لوري افغانانو ته د ویزې د ورکړې خبر راغستی او د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله یې لیکلي چې کابل ته یو تخنیکي ټیم را رسېدلی او په دې برخه کې به ډېر ژر کار پیل کړي. موده وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزیر هم په یو لړ څرګندونې کې ویلي وه چې افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي او دغه راز د اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. هغه دریځ چې اسلامي امارات له تود هرکلي سره
مخ شوې وه. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړي لوی العمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.